بسم الله الرحمن الرحیم. د تشریح سایې د لړۍ په نهم درس کې غواړو په ګرافیکي ارایې باندې شروع وکړو چې هغه د ګرافیکل ریپرزنټیشن په نامه دی. موږ څرنګه کولی سو احصایوي ارقام او یا ډاټا چې راکول سوي وي هغه په مختلفو احصایوي شکلونو، سمبولونو او یا جوړ سوو جدولونو یا ورته نورو شکلونو باندې وکولی سو هغه وښیو. نو د دې لپاره چې موږ وغواړو شروع په وکړو، لومړی ځل به راځو ګرافیکل ریپرزنټیشن به له ځانه سره تعریفوو. ټول احصایوي ارقام او ډاټا څه هدف ټوله سټاټسټیکل ډاټا ده چې هغه موږ ته له مخه در مخه د مختلفو طریقو له لارې موږ هغه راټوله کړې ده. ټوله سټاټسټیکل ډاټا چې د نقطو په شکل، کرښو په شکل، سطحو او یا په نورو هندسي بڼو سمبولونو سره په ګرافیکي بڼه باندې ارایه کړل شي او ډسپلی سي، لکه څرنګه چې د ډسکریپټیو سټاټسټیکس په تعریف کې مو ویلي وه، دې ته ګرافیکل پریزنټیشن وایي چې له هغو څخه یې موږ خاص اجزاوې په دې برخه کې زده کوو. په صورت عموم کې ګرافیکي ارایه پر دوو برخو تقسیم سوې ده. یو یې ګرافونه دي او بل یې چارټونه دیاګرامونه دي. ګرافونه دوه ډوله موږ کولی سو چې وښیو. یو یې د دفعاتو د ویش پر اساس دی یا په انګلیسي کې چې موږ ورته کاروو فریکوینسي ډسټریبیوشن پر اساس باندې، او دوهم یې ټایم سیریز یا د زماني سلسلو پر اساس باندې چې په صورت عموم کې د دې ډول ګرافونه ډیزاین بل ډول دی. هر یو جدا جدا خپل مثالونه لري او تګلاره لري، هغه به انشاءالله زده کوو. چارټونه دیاګرامونه بیا خپله پر 5 قسمه دي چې اول یې د تصویري دیاګرام په شکل یا چارټ په شکل دی چې په زیاترو روانشناسیو کې څېړنو کې همدغه برخې ته ډېره توجه وي. دایروي دیاګرامونه موږ پای چارټ هم ورته کارولی سو چې اوس په دنیا کې ډېر مشهوره دی، کاریږي. درې بعدي دیاګرامونه شته چې 3 ډایمنشنل دي، درې بعده دي 3 ډایمنشنل چارټونه دي چې په دنیا کې کاریږي، په مختلفو لیولونو کې شته. اوس پرمختللي سافټویرونه هم دا تخنیکونه ډېر هوسا کولی شي پیدا کړي. دوه بعدي دیاګرامونه دي چې 2 ډایمنشنل دي یوازې، او د هغه څخه وروسته چې فعلا تمرکز ډېر دی ورباندې په نن ورځ درس کې، هغه د یو بعدي ډایګرام دی چې 1 یعنې یونیلیټرل ډایمنشن دی، یو ډایمنشن فقط په دې کې چې کېږي څېړل کېږي، خو هغه په ځان کې هم پر څو ډوله دی، پر درو ډولونو تقسیم سوی دی چې یو په هغو کې یې ساده مستطیلي چارټونه دي، دوهم یې په هغه کې څوګوني ملټي لیټرل دي، او په بل کې جزئي دي. نو د دې څخه وروسته به موږ اول شروع په ساده مستطیلي چارټونه وکړو چې هغه څرنګه موږ کولی سو دا جوړ کړو. په ساده ژبه چې دې ته ویل کېږي موږ په انګلیسي کې ورته وایو بار چارټ، چې اکسل، SPSS، ایویوز، سټاټا او ورته نور سافټویرونه په دنیا کې چې د احصایې یا اکانومتري لپاره کاریږي استفاده ځینې کوي. نو یو بعدي ډایګرام ما تاسو ته وختي وښودله چې ساده مستطیلي ډایګرام، څوګوني مستطیلي ډایګرام او جزوي مستطیلي ډایګرامونه یې برخې دي، خپله پر یوه سطحه باندې ښودل کېږي. ساده مستطیلي یا سیمپل بار چارټ فقط هدف دا دی، بار دلته موږ په پښتو کې ډېر ښه اصطلاح ورته لرو چکۍ، یعنې که چیرې چارټ خو معمولا که تاسې پوه سئ ایکس او د وای محور لري، معمولا افقي خط یا هوریزنټل اکسس چې دی هغه په ایکس سره ښودل کېږي او ورټیکل اکسس موږ همیشه په وای سره ښودل کېږي. دوی عمده قاعدې دې همیشه ستاسو په ذهن کې وي. معمولا یوژولي وای اکسس همیشه زموږ تابع یا ډیپینډنټ ویریبل دی. ډیپینډنټ ویریبل دې ته وایي چې پر خپلواک متحول باندې تکیه کوي او پر هغه باندې ولاړ وي، او ایکس اکسس همیشه زموږ انډیپینډنټ ویریبل دی. دلته یو څه خبرې نورې هم غواړم زه ور اضافه کړمه په دې دوو نقاطو کې، هغه دا دی چې وای زیاتره وخت موږ په چارټونو کې د فریکوینسي د برخې څخه یې کولی سو چې شي کو تشکیل کو، او ایکس کولی سو موږ کیټګوریز
یا موږ کولی سو پر هغه باندې هر ډول کلاس راکول سوی وي، موږ کولی سو د ایکس پر محور باندې ځای پر ځای کو. مګر د وای لپاره موږ اکثریت وخت فریکونسي یا کله کله موږ ته قیمت د پرسنټیج پر اساس راکول سوی وي، پرسنټیج څه کولی سو ذکر کوو چې خپله زموږ لپاره تابع متحول ګرځېدلی سي. نو که چیرې ساده مستطیلي چارټ یا بار چارټ غواړو زده کړو، نو راځو نن به پر دې مثال باندې کار وکړو. لکه څرنګه چې موږ ته ویل سوي دي چې یوه تصدۍ په یو مشخص کال کې چې 2000 میلادي کال دی 20 تنه کارګران کار کوي، په 2001 کې په 10 کسه، 2002 کې 40 او همدارنګه په ترتیب سره درکول سوي. که چیرې موږ په یو ساده شکل کې جوړ کړو، خو دا به د دوی ټیبل وي. د دې لپاره چې موږ د چارټ په حساب هم وښیو، سمپل بار چارټ، نو لکه څرنګه چې تاسو ته ویل سوي وه چې تاسې به چارټ را څه کوئ جوړوئ او هغه به لکه منظم راسي چې خراب نه سي. فرض که دا زموږ ایکس دی او دا زموږ وای دی. که چیرې موږ دلته صفر ورکړو، موږ په دې ځای کې کلونه مختلف کلونه لرو، یعنې دا زما کیټګوري ده یا کلاس دی. زه په دې ځای کې کولی شم 2000 فاصله د خطکش پر اساس ډېره ښایسته او منظمه جوړیږي، چونکې چکۍ ما یاده کړله ضرورت نشته چې د یو بل سره همسایه وګرځول سي، ځکه انکلوزیو ایکسکلوزیو میتود کار سوی نه دی دلته، مستقیما ان ګروپ ډاټا راکول سوې ده. او په دې ځای کې تر ټولو کوچنی ترین قیمت به په فریکونسي کې ګوري او تر ټولو لوی ترین قیمت وګوري تاسې چې هغه 50 ماته نښان یوسل. زه کولی سم دا طبقه بندي په تاسې پورې اړه لري، لږوي یې ډېروي یې. فرض که زه د لسو په تفکیک باندې زه دا چارټ جوړومه، یعنی د هر انټروال په منځ کې د 10 توپیر موجود دی لکه څنګه چې تاسې دلته وینئ. فرض که په 2000 کال کې یوازې 20 کارګرانو کار کوي، نو دغه نقطه چې دلته ایږدئ د دې ځای څخه شروع همدغسې یو چکۍ غوندې برخه دلته تاسې څه کوئ ترسیموئ. د دې څه وروسته فرض کړئ 2001 کال کې موږ 10 طبقه وه، نو پر دغه نقطه باندې ټکي ایږدئ، همدغسې تر پایه پورې ځئ. فقط دغه فاصله چې پاته ده دا په ټولو کې یو شانته مراعات کړئ، عین شکل کې لکه دغه فاصله چې ده، چونکې دا یو ډېر سمپل بار چارټ دی، فقط د نمایش لپاره دی چې تر څو وکولی سي په دې ډاټا یو څوک ژر پوه سي. یعنې دا 20 دا 10. د دې څخه وروسته 2002 کال هغه 4 دی، موږ کولی سو دا هم رسم کو. دا زموږ لپاره 2002 کال شو. او دریم پاڼې دستور سره همداسې ډیریږي. کله چې ستاسې سره خطکش وي بیا تاسو کولی سئ ډېر په هوسا نوموړی چارټ ښایسته ډیزاین کړئ، چونکې دا توپیر لري. نو په دې ترتیب سره که تاسې وګورئ دا ټرینډ چې قرار ورکول سوی دی، دا ټرینډ هم د دوی اپ وارډ ټرینډ دی. یعنی موږ کولی سو دا چارټ بیا د مختلفو تشریح لپاره موږ هغه کولی سو څه کړو استفاده ځینې وکړو، څه رقم کاریږي څه رقم راځي. دلته به ورکړئ تاسې اپ وارډ ټرینډ دی، اپ وارډ ټرینډ. یعنی د چارټ تر ټولو لوی کمال همدا دی چې موږ ته وکولی سي اساني پیدا کړي چې آیا د ډاټا په وضع کولو سره کوم جهت ته تغییر پیدا سوی دی او فعلا وضعیت څنګه دی او په دې دوران د دونو کلونو کې وضعیت څرنګه و. نو دا سمپل بار چارټ دی. د دې یو بل شکل هم شته چې تاسې کولی سئ وښوئ هوریزنټل شکل کې، چې عیني شکل دی، فقط فرق یې دا دی که چیرې تاسو راسئ دلته، زه به بل کلر ورته انتخاب کړمه.
دلته پر دې ځای دا ځل بیا تاسې کلونه نه ایږدئ، کولی سئ تاسې همهغه اندازه چې تاسې پر ورټیکل اکسس ایښې وه دا ځل یې تاسې کولی سئ پر هاریزنټل اکسس باندې کښېږدئ. دې خواته تاسې کولی سئ کلونه کښېږدئ لکه څرنګه چې اوس وخت یې پر هاریزنټل اکسس باندې ایښې وه. په عین دستور باندې مثلا دا تر 20 تعداده پورې دی، نو زه کولی سمه دغه ساحه چې زما ده دا په ده پورې تړاو پیدا کړم چې دا یوازې شو. د ده برخه تر دېرشو پورې ده چې دا برخه ده، او دی تر دې ځایه پورې مثلا کولی سم رسم کم، او د ده برخه تر 40 پورې ده، کولی سي دا تر 40 پورې مثلا رسم کم چې خط کش تاسې سره ډېر ښه راځي. فرض که دا تر 50 پورې ده، او دی به په همدا ترتیب سره تاسې رسم کړئ. یعنې دا مو فقط څه وکړله، سرچپه ریورس مو کړه، هېڅ تفاوت نه کوي. معمولا چې ما وختي یاد کړل ما له یوژول بیسس کې موږ کولی سو فریکوینسي پر ایکس اکسس کښېږدو، او کیټګوریز یا کلاسز ټوله موږ کولی سو پر څه شي باندې، پر ایکس اکسس یا افقي خط باندې کولی سو موږ ځای پر ځای کړو.